له کندهار او هلمند څخه ښه زیری. له کندهار او هلمند څخه سږکال 600 زره ټونه پنبه راټوله شوې. د کندهار ولایت د صنایعو او معدنونو خونې مسؤلین وایي چې د تیرو کلونو په پرتله په کندهار او هلمند ولایتونو کې زیاته پنبه کرل شوې چې کروندګرو تر دې دمه 600 زره ټونه پنبه راټوله کړې. د دوی په خبره له یادې پنبې څخه یې 150 زره ټونه خالصه پنبه تولید کړې چې هممهاله ورسره له پنبې دانې څخه 50 زره ټونه غوړي هم تولید شوي. د کندهار د صنایعو او معدنونو خونې مسؤل ویلي چې په دومره لوی شمیر پنبې د افغانستان له بازارونو ورهاخوا د ګاونډي هیواد پاکستان بازارونه یې هم ګرم ساتلي. د نوموړي په خبره د حیواناتو د تغذیې لپاره یې د پنبه دانې څخه د کارخونو په واسطه په زیاته کچه کنجاړه هم تولید کړې ده. د په خبره یوازې د پنبې د کرلو له امله په 22 فعالو کارخونو کې 2000 کسان په مستقیم ډول او تر 100,000 زیات کسان په غیر مستقیم ډول له دوی سره په دندو بوخت دي. چارواکي داخلي تولیدات د پخوا په پرتله 15% لوړ شوي دي. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې سرپرست کندهار له والي سره په کتنه کې ویلي چې د بې کیفیته خوړو او درملو د مخنیوي په موخه شپه او ورځ هڅې روانې دي. هغه زیاته کړې چې د داخلي تولیداتو پرمختګ د دوی په لومړیتوب کې دی او په خبره یې داخلي تولیدات د پخوا په پرتله 15% لوړ شوي او 20% د بازار بسنه کوي. د کندهار والی هم په ټول هیواد کې د خوړو او درملو ملي ادارې د رهبرۍ هڅې کړندې او فعالیتونه ستایلي او د همکارۍ ډاډ یې ورکړی دی.